سی حدیث کی راغل سی بخاری کی دا حدیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جکلا مدینه ته هجرت وک مدینه کې ډېر قومونه آبادو یهود پکې آبادو نصارا پکې آبادو او د یهودو مختلف ډلې وې دا غټي غټي ډلې پکې آبادې وې پلکال کې باغوت څخه خوشالیانی مناولې یوم النیروز به توایو یوم المهرجان به توایو دا د کال دغه د خوشالو ورځې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې الله عز وجل دا غي په بدل کې منګله دو ورځې را کړ دي عید الفطر او عید الاضحى چې دا د تمامي دنیا د مسلمانانو د خوشحالي ورځې دي او دا د يهودو د ورځو نه بهتري دي د يهودو کم ایام دي د خوشحالي دا بدعي دي اختراعي دي د ځان نه جوړ دي او د مسلمانانو کم ایام دي دا الله عز وجل بیان کړی دی او په وحی باندې بنا دي دا لہذا تاسو په کال کې دو خوشالیان مناوي او دا خوشالیان د خاص عبادت سره متعلق دي د رمضان 30 روزې چې سره پوره کی داغه په شکرې کې اختري او کله د ذل حجې لسر دی پوره شي او د حج ارکان شروع شي او داغه احکام نوای کی خوشحالی دا او بای کی حیوانات او داغه ذبح دا حج دے په حج کې سعی دا صفا مروه دا منا عرفه مزدلفه جمرات دا څومره خوشالیانی چې دی او دا څومره عبادت شاقه دي دا دې ورځ تراجم شوی دی چې مسلمان یو خوشحالي کوي داغه زمانه نه دی خو د کافرانو ته سازشونه دي چې د تاریخ اسلام د مطالعه نه معلومیږي او د قران او د حدیث د مطالعه نه معلومیږي چې د مسلمانانو عبادت او مسلمانانو ګډوډ کول عبادت لا یو بدعي رنگ ور کول په دې عبادتو کې د بدعات او امیزش او دغه ګډون پیدا کول او د مسلمانانو د عبادتو هغه چهره ورانول دا د تمام دنیا د عالم کفر یو سازش ده او په دې سازش کې ډېر زې پورې دا کفار کامیاب دي هغه زمانه کې یو سازش او صحیح بخاری کې دا حدیث ده په کتاب الایمان کې امام بخاری ویل د ایمان اکمال او داغه اتمام بیانې نو دا آیات په کې ویل چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا دا چې کله نازل شو يهودي عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته فرمایل وکچرته منګه يهود زمون په مذهب کې د آیات نازل شوه وي چې پاکي زمون د دین اتمام او داغه اکمال ته به اشاره او چې زمون دین کامل شو او الله رب العالمین په خپل پیغمبر باندې وحی پوره کړه نو موږ به دا ورځ د غټه میله جوړه کړې وي او لوی اختر به خلک به راجمع شوي وي او د سپوره د خوشحالۍ پروګرام به دام دوم به او په تاسو مسلمانانو باندې داسې یو ښکلی آیات قرآن کې نازل شوی دی چې الله ویلي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا دس یو مزیدار آیت د باندې نازل شوی تاسو د مسلمانانو غلی ناس کی نه چرته بهر ته راوته او نه د خوشحالۍ مظاهره وکړه چې الحمدلله زمونږ دین کامل شو او نه چرته میلام جوړ کړه او نه چرته ټیلم جوړ کړه غلی ناس دي دا د يهودو سازش چې په اسلام ورانول او د دین چې کومه چهره ده دا بدنامول او بدعات د دین ویل خرافات د دین ویل غلطو میلو ټیلو د دین ویل دا د يهودو سازش عمر صاحب خو د دې امت حکیم او حکیم ملهم سره والله بو تا پړل کې د خیر خبره چولې نو هغه ویل چې تا ته پته ده دا ورځ زمنګ د خوشحالۍ ده او تاسو کوم نظر لري هغه خوشحالیان نه وګوره شماره دا چې کله نازل شوی
نو دا یوم العرفه وا دا عرفه ورځ وا دا کم کال کې چې دا آیات نازل شو دا حجۃ الوداع په کم ځای کې چې نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم د عرفات پر ډیرې باندې وو او د مازیګر د مانځنه وروسته یا د مسبخین د مانځنه وروسته ټیمو نو حجۃ الوداع دی یو خوشحالي یوم العرفه دی بل خوشحالي د عرفات پر ډیرې باندې نازلېدل د دې بل خوشحالي او بعض روایتونو کې راغلي دا یوم الجمعه او د جمعې ورځ مکیه وا دا څو خوشحالیانه راجم شوې دي نو دینه بل خوشحالي موږ کو حج کې بلکونو خلق ناز دي دا هغه کال باندې په حج کې په 1,20,000 کسانو لګبګ صحابه کرام د ټولو دنیا مسلمانانو راغلي حج لا ځکه دا د پیغمبر اخرنه حج او بیا پیغمبر د خلکو نه رخصت واغسته حجۃ الوداع وتوي او بیا روان کال نه مخکې پیغمبر د حج نه مخکې وفات شو نو دا حجۃ الوداع زمنګ د رخصتۍ اخرنه حج زمنګ د پیغمبر او د عرفات او د مزدلفه شوخوا د کعبه په خوا کې او دا آیات نازلې دل د جمعې ورځ پکې د څو خوشالیانه به راجم شوي نو نوري خوشالیانه میویلې ته به ضرورت نشته بس دا خوشالي زمنګ لپاره کافی ده ما دا غرض بیانو چې تمام دنیا کې د کافرو دا سازش د مسلمانانو اخترونه د مسلمانانو خوشحالي او په سنت طریقه چې کوم اجتماعات دي دا به خلکو باندې ګډ وډ کی دا د هغه زمانه د کافرو سازش مو چې صحابه ته به دا خبره کوله چې دسي میله جوړه کوي او روزه عبارت مخلوط پروګرام جوړ کوي نو په دې زمانه کې هم د ساده مسلمانان چې کوم چې قران او حديث داغو د مطالعه نه بارو نو اور اولګي د اختر نسي میله جوړ کړه د مليانو داغې نه میله جوړ کړه د عبادت په ځای باندې خلکو موسیقي اوریدل شروع کړل د مسلمانانو د ملاقات او د خیر په ورځ باندې خلکو بهایان شروع کړي د جمعتونو او د عیدګاہونو په ځای باندې زنانه ادیرو ته روان شوي سحر وختي به د اختر سبا ټول زنانه به یو لدړ جوړي او د بازیره ته ځي اول تباغه مړی ته جاړي تازه مړی باغې ته خلک جړه فریاد وکي هغه اختر په خلکو ګډ وډ کې د کور په خلکو باندې هغه ماشومان هم په اختر باندې سپو نشي د مشران هم په اختر باندې پوه نشي زما استاد دې بدعت د وجنه او د زنانو د دې کردار د وجنه چې د اختر په سحر زمنګ زنانه دیرو ته رواني او زمنګ نارینه مدیرو ته رواني دا زمنګ د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نه و اختر په سحر هغه سنت آداب چې بیانوم ورسته بیانوم هغه زمنګ د نبی طریقه و دا يهود او نصارا او د غلط مليانو رواجانو رسميانو زمنګ د اختر چې کوم سنت طریقه و هغه زمنګ نورانه کړه او خلق د عیدګاه په ځای باندې دیرو ته ولګول چې لاشه سار کې د دیرو سیل وکي او بدیا دیره باندې مړو د دواګانې وکي او سار کې د دیره د مړی خپکیږي وخت د پلارو د مور د خبر ملاقات وکا د مبتدعين او د دین نه باندې وران کده دي خلکو د هدایت وکړل زمنګ نبی بل سحر منځ نه روستا د دې خبر اهتمام کو چې جامع برابر اول عطر مسواک استعمال اول ځان برابر اول او بیا د عیدګاه په طریقه باندې روح کول عیدګاه ته تل ول تمسان اول خلکو د 2 رکعات منځ کول بیا دغه به مختصره خطبه کول بیا راتل او قرباني کول دا زمونږ د نبی ساده طریقه و خدا طریقه دی علماء سونه کرم مليانو او دی عوام او رسميانو رواجيانو دا طریقه به خلکو باندې وران کړه خلک د اختر پر دیرو ته برابر کړل بعض خلک راولې دا میلي چې دا میلي د اخترو کې لګول او دا دیرو د پاسه میلي لګول دا زمونږ د نبی طریقه نه و اختر کې دا ماشومان څخه خوشالانه کې راجمه کې بدې څه پابندي نشته کوي دي لیکن زمارونو دا میلې په دیرو باندې لګيږي دا ټالونه په دیرو باندې لګيږي دا گاڑی په دیرو د پاسه ګرځي او دا چړنی او دا مشنګ په دیرو د پاسه خلک خرڅي او دا هغه زنانم بار ته خلک راو بس هغه مراهق زنانه دیار نسوار نسکاله عمر لري هغه زنانه د سې جناکم به هر تراوتی په دیرو ګرځي او موږ تاسو بیغم به کور کې ناس اسمه ته نو اجازه موږ د نبی طریقه نه ده کواړه ماشومان نابالغ واړه ماشومان بهر ته وځي او سیل صفا کې خیر ده اسلام په اختر کې ډېری پابندیاں نه لګي په خلکو باندې خدا توسم په اسلام کې نشه چې دا غټي غټي جناکي او دا غټ غټ الکان دا په شریک بغاړو کې ناشتي او موسیقي چالو یو غانې بجانې چالو یو بده میلو کې ګرځي دا طریقه زمنګ د نبی نه او د هندوانو طریقې وي دا د کافرو سازش او د يهودو سازش زمنګ د دین ته دنه داخل ک او دا مسلمانان چې د کفر نه مرعوب او د امریکای د
نظام نه مرعوبه، د هغې د قوانینو نه مرعوبه، د هغې د تهذیب او د کلچر نه مرعوبه، دا شوونه زمونږ به دغه کې دننه داخل شو. دیونه مسلمانانو اختر به کوو، لیکن د هغې کې د سنت طریقې او سنت پابندۍ یادول پکار دی. زمونږ د نبي چې کومه طریقه او په هغه طریقه به اختر کوو انشاء الله تعالی. د مسلمانانو د خپل شکلونه په اختر کې وران کړي، دا ګیري ورانې کړي، دا شکلونه وران کړي، دا هیڅ خوشحالي نه درونو. اختر دا دی چې څنګه محمد رسول الله اثار به زمونږ په بدن کې ښکاره کېدل. د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي شکل زما استاو او زما استاد د بیبي شکل، داغه لوپټا، داغه جامې او داغه لباس، دا د عائشې او د ام حبیبې په شان او دا به د مسلمانانو اختري. نه چې د مسلمان په کور کې د هندوانو طرز او طریقه، د مسلمان په لار سفر د هندوانو په طرز باندې، د مسلمان شکل د هندوانو په طرز، د مسلمان زنانه لوپټاو داغه پرتوک او کمیس او شمیز د هندوانو په طریقه باندې، داغه د کور ناسته ولاړه د هندوانو په طریقه، داغه د گاڑی سفر د هندوانو په طریقه، تمام اختر د يهودو نصارو په شان. دا به د مسلمانانو اختر نه. د مسلمان عبادت چې سړی قربانیو کې په 70,000 روپۍ څاروي والی، په 1,00,000 روپۍ باندې څاروي خرڅېږي. نن په اختر کې تاسو په دې میلو کې ولیدل دومره ډیره خرچه سره د الله په لار کې وکړي، بیا الله دې قبول نه کړي. ستاده د ورانکارۍ د وجنه، ستاده د بدعاتو د وجنه، ستاده د رسمونو د وجنه، ستاده غیر شرعي خوشحالي د دې د وجنه الله ستاده 1,00,000 روپۍ قبول نه کړي، ځکه ته د پیغمبر په طریقه اختر نه کې. دا کوم آیت چې ما ولسته دا سورۃ الحج کې الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اخترت ته الله ته چې رسیږي، نستا د قرباني وینه رسیږي، نه د الله دا پکار ده، نستا د قرباني غوښه د الله پکار دی. ولكن يناله التقوى منكم، الله ته چې رسیږي دا ستا نیت، ستا اخلاص، ستا پرهیزګاری، د سنت طریقه، په سنت طریقه باندې اختر، په سنت طریقه باندې خوشحالي، په سنت طریقه مصافحه او ملاقات، په سنت طریقه ستا زنانه او نارینه زامن وسی کړه وسی، دا ټول چې په سنت طریقه دې ته تقوا وای، دې ته پرهیزګاری وای. الاجتناب عن المناهیات، د مناهیاتو نه ځان ساتل، د لغویاتو نه ځان ساتل، ستا اختر دغه دی او د مسلمانانو اختر دا دی. دیونه مسلمانانو ورو کومه خوشحالي چې موږ را روان نه مخکې نه بخپل کورونو کې دا نصیحتونه وکړي، زمونږ اختر به د هندوانو په شان نه. زمنګ د اختر ناسته ولاړه به د مسلمانانو په طریقې، زمنګ په ګاډي کې به موسیقي نه، زمنګ د زوی په جیب کې باندې، د زنانه په جیب کې بدا نه، دا غټي موبایل په دې کې څومره فحش او ګنده سيزونه دي، دا به زمنګ په اخترو کې نه. زمنګ اختر به د قران او د حدیث مطابق اختري.